بسم الله الرحمن الرحيم. الاصل الاول دا پدی بابت لدریم درس شو چې اصول ثلاثه او درې ایمانی بنسټونه په هغه کې لومړنی اصل لومړنی بنسټ او بنیاد هغه دا دی چې اقرار کی بنده چې رب زما الله دې ز الله پیدا کړی او پاللی او دغه الله یوازې نه د ټول عالم پالونکی دی، رب العالمین دی. نو هغه لره عبادت کوم او د الله نه ما سوا بل معبود نه لرم. فاذا قیل لک من ربک چې درته وویلی شي چې رب دې څوک دی، ته چې ځان ته مسلمان او مؤمن وې، ستا واک د چا سره دی، ستا مولا څوک دی، ستا معبود څوک دی؟ فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. نور جواب ورته ورکا چې زما پالونکی خو الله دی، هغه چې زه یې پاللی یم بلکې ټول عالمي د خپل احسان د مخې پاللی دی. وهو معبودي، دغه رب چې زه یې پیژنم، زه ورته عقیدت لرم، زه د همدغه رب بندگی کوم. لیس لی معبود سواه، چې زه د لوی الله عز وجل نه بل معبود نه لرم. لایق د عبادت می یوازې رب العالمین دی چې زه به هغه ته راز و نیاز او عبادت هغه وړاندې کوم د هغه په نوم باندې. په دې مورد باندې الله دلیل موږ ته راښولی دی، والدلیل قول الله تعالی د الله دا وینا ده چې الله فرمایي الحمد لله رب العالمین. د تعریفونو مستحق ذات یوازې الله دی چې رب د ټول عالم دی. نو الله عز وجل چې د تعریفونو لایق ځکه دی چې پالنه د عالم هغه کړې ده. نو اوس به عالم یوازې د خپل مولا صفتونه کوي او د هغه سره به په دې صفتونو کې هیڅوک نه شریکوي. لوی نه لوی الله دی، د زورورو نه زورور الله دی، د ښایستهو نه ښایسته الله عز وجل دی، د لوی علم خاوند الله رب العالمین دی، د لوی رحمت والا یوازې الله رب العالمین دی. وکل من سوى الله عالم، او د الله نه ما سوا دا ټول مخلوق دی. وانا واحد من ذلك العالم، وای مسلمانه چې زه هم د دې عالمیانو او د مخلوقاتو نه د الله یو مخلوق، خو الله ته محتاج، الله ته تسلیم، د الله سره می مینه ده، د الله نه خیر او برکت غواړم او په الله باندې توکل کوم، په الله ځان سپارم او دغه زما رب دی. اوس مسئله دې ته رسیږي چې خطه د الله سره دونه مینه لري، نو ته الله پیژنې پس فاذا قیل لک بما عرفت ربک، چې تا ته وویلی شي چې خپل رب دې په څه وپېژنده، نو تا سره به ځواب موجودي. فقل بآیاته و مخلوقاته، نو ځواب ورکه چې هو ما خپل رب اغا په دلایلو او په نښانو باندې پیژندلی. دا ټول مخلوقات چې پیدا کړي دي دا ټول دلیل دی د الله عز وجل په وجود باندې، چې دغه سوال او ځواب به انشاءالله بیا هم تکرار کو او توضیح به پرې ورکو تر دې ځایه په دې ورسېدو او قانع شو چې زموږ رب او مالک الله دی. الله مو دې په نیکه لار باندې روان کړي. امین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.